السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم ستاسو ورور احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټیکنالوژي. غواړم چې نن تاسو ته په فیسبوک کې د فیسبوک پروفایل باندې د ګارد آپشن د لګولو طریقه در وښایم، یعنی څنګه کولی شو چې موږ په خپل موبایل کې خپل فیسبوک آی ډي باندې د ګارد آپشن ولګو. دې سره ستاسو د فیسبوک آی ډي ډېره زیاته محفوظ کیږي او که څوک وغواړي چې ستاسو په نوم باندې آی ډي جوړه کړي نو هغه نشي کولی چې ستاسو دغه پروفایل نه هغه سکرین شاټ واخلي او یا دغه پروفایل تصویر مو ځان سره سیو کړي. نو که تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. نو راځئ ګورو چې دغه ګارد آپشن څنګه خپل فیسبوک پروفایل باندې ولګوو. نو تاسو ګورئ چې دغه زما د فیسبوک آی ډي ده او په دغه باندې د ګارد آپشن نشته. نو زه غواړم دغه باندې د ګارد آپشن ولګوم او تاسو ته یې طریقه در وښایم. نو تاسو به په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کوئ، پلی سټور ته به راشئ. چې کله مو پلی سټور کولاو کو دلته به تاسو سرچ کوئ کیوي براوزر، KIWI فاصله براوزر. نو تاسو به دغه سرچ کوئ او دغه یو اپلیکیشن دغه یو براوزر به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کوئ. چې کله مو دغه په خپل موبایل کې انسټال کو نو دا به تاسو د موبایل هوم سکرین ته راشي، په دغه به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه باندې کلیک وکړو دا به کولاو شي. نو تاسو ګورئ د کوم فیسبوک آپشن چې دی په دغه به تاسو کلیک وکړئ او دې کې به تاسو د خپل فیسبوک آی ډي ورکړئ. نو چې کله مو دغه کې د خپل فیسبوک آی ډي ورکړه نو دلته به تاسو د فیسبوک آی ډي کولاو شي. نو تاسو کولی شئ دلته هم خپل فیسبوک آی ډي استعمال کړئ. نو تاسو ګورئ چې د سکرین په باسنۍ برخه کې دغه کوم د سرچ کوم آپشن چې دی کوم ځای چې دی نو تاسو به په دغه سرچ ځای باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ولیکئ ملټیپل ټولز فار فیسبوک. چې کله مو دلته ملټیپل ټولز فار فیسبوک ولیکو تاسو به دغه بیا سرچ کوئ، په دغه به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته یو بل پیج خلاص شي. تاسو ګورئ چې دغه اولنی کوم آپشن چې دی په دغه به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه آپشن باندې په دغه لینک باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته دغه بل پیج مخې ته خلاص شي چې تاسو ګورئ ایډ ټو کروم دی. نو په دغه آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو دغه آپشن کلیک کو دلته به تاسو ته دغه راشي، تاسو به دغه اوکې کلیک کوئ. چې کله مو اوکې باندې کلیک وکړو نو دغه بس تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. چې کله دغه تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شو تاسو به سمپل په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو دغه آپشن کلیک کو تاسو به دې نه واپس دوباره بیک شئ. چې کله بیک شوئ نو دلته تاسو ګورئ چې دغه 3 ډاټ دی، په دغه ډاټ به تاسو کلیک وکړئ او اخیری کوم آپشن چې دی دغه آپشن به تاسو کلیک کړئ. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه پیج خلاص شو. نو په دې کې تاسو ګورئ دغه ضرب کوم نشان چې دی په دغه ضرب نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه باندې کلیک وکړو تاسو ګورئ چې لیکل شوي دي ټولز. نو دغه ټولز به کلیک کوئ او چې کله مو ټولز کلیک کو دلته تاسو ګورئ چې د اخري طرف نه کوم څلورم نمبر آپشن چې دی نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ، پروفایل پکچر ګارد. نو دغه آپشن به تاسو کلیک کوئ. چې کله مو دغه آپشن کلیک کو دلته بس تاسو پروفایل راوړئ، د فیسبوک پروفایل به تاسو دلته راوړئ. تاسو ګورئ چې پروټیکټ یور پروفایل پکچر. نو تاسو ګورئ چې دلته دوه آپشنز دي، یو شیلډ اف دی بل شیلډ ډاون دی. نو دغه شیلډ اف به تاسو کلیک کوئ نو تاسو فیسبوک پروفایل ته به دغه ګارد آپشن ورشي. نو تاسو ګورئ چې دغه اکټیویټ شو. زه راځم بیک کېږم دلته خپل پروفایل تاسو ته ښکاره کوم، خپل فیسبوک ته ځم. اول ته هغه پروفایل ګورم چې دغه باندې د ګارد دغه آپشن لګېدلی او که نه. نو زه دې نه پیج بیک کېږم او راځم خپل فیسبوک ته ځم، خپل فیسبوک کولاوم. نو تاسو ګورئ چې دغه پروفایل دی او په دغه باندې د ګارد دغه آپشن راغی. نو دغه سیټینګ دی خامخا په خپل موبایل کې وکړئ، د سره ستاسو د فیسبوک آی ډي ډېره محفوظ کیږي. نو امید لرم ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ، یو ملګرو سره شیر کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.